سلامونه درنو لیدونکو، وحید الله زیار یم. په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ. د HLMS پر پاڼه د ټلویزیوني راپورټ آنلاین کورس ته پخیر راشئ. نن د دغه کورس څلورم درس ده. په تیر درس کې د ټلویزیوني راپورټ پر اساسي ټکو غږیدلی وو او نن هم له نورو راپورونو سره د ټلویزیوني راپورټ پر توپیرونو غږیږو. د رسنیو د بڼو له مخې موږ څلور ډوله راپورونه ویلي وو چې عبارت دي له راډیوي راپور، چاپي راپور، څو رسنیز راپور او ټلویزیوني راپور. په ننني درس کې له دې ټولو راپورونو سره د ټلویزیوني راپور پر توپیرونو غږیږو. تر ټولو لومړی راځو د ټلویزیوني او چاپي راپورونو ترمنځ پرتلنه کوو. عموما په چاپي راپورونو کې له متن او انځورونو څخه استفاده کیږي، په داسې حال کې چې په ټلویزیوني راپورونو کې له غږ، انځور او کم اندازه متن څخه استفاده کیږي. عموما د چاپي راپورونو مخاطبان لوستي خلک وي، یعنی نلوستي خلک ورځپاڼه یا مجله نشي لوستلی، خو ټلویزیوني راپورونه نلوستي خلک هم لیدلی او اوریدلی شي. همدارنګه په چاپي راپورونو کې سختې او مغلقې جملې دود دي، یعنی موږ کولی شو چې په هغوی کې سختې او مغلقې جملې راوړو، ځکه مخاطبان یې لوستي دي، کولی شي هغه جملې ولولي او پرې وپوهیږي. خو په ټلویزیوني راپورونو کې بیا داسې نه ده، یعنی عموما په ټلویزیوني راپورونو کې له لنډو او ساده جملو څخه استفاده کیږي، ترڅو له یوې خوا د ویاندویانو لپاره لوستل اسانه وي او له بلې خوا د مخاطبانو لپاره د ښه پوهېدو وړ وي. عموما که چیرته په چاپي رسنیو کې چاپي راپور د مخاطب د خوښې وړ نه وي، راپور پرېږدي، بل راپور یا بله موضوع د خپلې علاقې له مخې د ځان لپاره ټاکي او لولي یې. خو په ټلویزیوني راپورونو کې داسې نه ده. که چیرته راپور د مخاطب د خوښې وړ نه وي، مجبور ده انتظار وکړي د بل راپور یا د بلې موضوع د راتګ لپاره، او یا هم رسنۍ پرېږدي بله رسنۍ تعقیب کړي. عموما چاپي راپورونه له عنوان، لید، متن او شالید څخه جوړیږي، په داسې حال کې چې موږ په ټلویزیوني راپورونو کې عنوان نه لرو، یعنی لید، متن او شالید د ټلویزیوني راپورونو برخې دي. عموما چاپي راپورونه کم محاوروي وي، په داسې حال کې چې ټلویزیوني راپورونه په زیاته کچه محاوروي وي. په چاپي راپورونو کې موږ اړ یو چې صحیح ګرامر او سپیلنګ ته پام وکړو، یعنی زموږ د متن، زموږ د لیکنې ګرامر او سپیلنګ باید درست وي. خو په ټلویزیوني راپورونو کې صحیح ګرامر او متن ته دومره اولویت نه ورکول کیږي، هغه څه چې مهم دي د مخاطب پوهونه ده. عموما چاپي راپورونه د ځای له پلوه محدود دي، په داسې حال کې چې ټلویزیوني راپورونه د وخت له پلوه محدود دي. موږ کولی شو چاپي راپورونه تکرارا ولولو، یعنی یو ځلې ولولو، دوهم ځلې بیا ولولو، دریم ځل بیا، او څومره چې موږ غواړو ویې لولو. خو ټلویزیوني راپورونه بیا داسې نه دي، یعنی د بیا لوستلو فرصت پکې نشته. هغه څه چې خپریږي موږ یې ګورو، تیریږي، وروسته که ګورو نو بله موضوع به ګورو. درنو لیدونکو، دا و د چاپي او ټلویزیوني راپورونو ترمنځ توپیرونه. اوس هم راځو د ټلویزیوني او راډیوي راپورونو په توپیرونو باندې غږیږو. عموما د راډیوي راپورونو لپاره یوازې او یوازې له غږ څخه استفاده کیږي، یعنی موږ په راډیو کې متن، انځور یا د دې سربیره ګرافیک او نور شیان نه لرو. خو په ټلویزیون کې بیا له غږ، انځور او کم اندازه متن څخه استفاده کیږي. عموما په راډیو کې د ګرافیک د استعمال لپاره فرصت نشته، په داسې حال کې چې په ټلویزیون کې ګرافیک په لویه کچه کارول کیږي او د هغې په ذریعه مسایل توضیح کیږي. موږ په راډیوي راپورونو کې کم اندازه کار ته اړتیا لرو، ځکه دا یوازې غږیز راپورونه دي. موږ یوازې د یوه ریکارډر په مرسته کولی شو غږونه راټول کړو، سکریپټ ثبت کړو او بالاخره راپور خپور کړو. خو په ټلویزیون کې داسې نه ده. ټلویزیوني راپورټران اړ دي چې د راډیوي راپورټرانو په نسبت زیات کار وکړي، ځکه دوی د پیښې دقیقو صحنو، دقیقو انځورونو او ویډیوګانو ته ضرورت لري. له دې هر څه سربیره ویډیویي ایډیټ هم له غږیز ایډیټ څخه سخته. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ اړ یو د راډیو په نسبت د ټلویزیوني راپورټ لپاره زیات کار وکړو. په راډیو کې کمرې ته ضرورت نشته، خو په ټلویزیون کې تاسو اړ یئ چې د کمرې په وړاندې خبرې وکړئ. د دې سربیره چې کمره د انځورونو او ویډیوګانو لپاره استفاده کړئ، مجبور یئ د هغې په وړاندې د سټینډاپ، همدارنګه د ژوندیو راپورټونو یا کله چې د پیښې له ساحې څخه جزئیات ورکوئ، د هغې په وړاندې ودرېږئ او خبرې وکړئ. درنو لیدونکو، اوس هم راځو د ټلویزیوني او څو رسنیزو راپورونو ترمنځ توپیرونو ته. عموما په څو رسنیزو راپورونو کې له مولټي میډیا، یعنی غږ، انځور، ګرافیک، ویډیو او متن څخه استفاده کیږي. خو په ټلویزیون کې بیا هم وایو چې یوازې له غږ، انځور او کم اندازه متن څخه استفاده کیږي. د څو رسنیزو راپورونو مخاطبان عموما لوستي خلک دي، خو ټلویزیوني راپورونه نه لوستي خلک هم تعقیبولی او لیدلی شي. عموما په څو رسنیزو راپورونو کې مخاطبان د انتخاب صلاحیت یا واک لري. که کومه موضوع یې خوښه نشي، هغه پرېږدي، بلې موضوع ته ځي. خو په ټلویزیون کې دغسې نه ده. هغه څه چې خپریږي مخاطبان مجبور دي چې ویې ګوري، یا به همدغه مسایل ګوري او یا به رسنۍ پرېږدي.
مخاطبان کولی شي د څو رسنیزو راپورونو برخې، متن، ویډیو، غږونه او داسې نور بیا وګوري او ولولي، خو په ټلویزیون کې د بیا یا د تکراري لیدلو چانس نشته، یوازې یو ځل کتل کیږي او تیریږي. عموما په څو رسنیزو راپورونو کې د زیاتو معلوماتو د ورکړې لپاره له لینکونو څخه استفاده کیږي، یعنی کله چې هم خبریالان وغواړي د ځینو موضوعاتو په تړاو مخاطبانو ته زیات معلومات وړاندې کړي، نو د څو رسنیز راپور په مختلفو برخو کې نور سایټونه او نورې سرچینې لینک کوي، چې بیا مخاطبان د همغه لینکونو په کلیک کولو سره نورو سایټونو او نورو ویبپاڼو ته لار پیدا کوي او د همغه موضوع په تړاو ډیر معلومات ترلاسه کوي. خو په ټلویزیون کې د ورته کار یا د لینکونو د کارولو لپاره هیڅ نوع موقع او فرصت نشته. درنو لیدونکو، نننی درس تر همدغه ځایه و. که د ننني درس په تړاو پوښتنې لرئ، د HLMS پر پاڼه یې د پوښتنې په برخه کې او پر یوټیوب چینل یې د کمنټ په برخه کې له ما سره شریکې کړئ. انشاءالله ځوابونه به ترلاسه کړئ.